خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زموږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې وکړو د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېد نن په ټوله د ټولو نه مخکې به ملت ته د مولوي صاحب په ایمان پورې خندا وکړو او د دې مولوي صاحب په ایمان پورې خندا په کار ده چې دا یو خبره یاد وساتئ چې ګورې هر هغه مولا چې په سپینه جامه کې ناست دی او ځان ته د پیغمبر وارث وایي او د پیغمبر په منبر باندې د جرنیل صفت کوي نو دا مولا زما دشمن دی لکه د هر طبقې څخه تعلق ساتي زما خپل ملک ګډ وډ دی زما په ملک کې خلک د ولګو دپاره او د خېټو لپاره زناګانې کوي خلک چې کوم دی د خېټو لپاره سوالونه ټولوي خیرونه ټولوي پښتنې خویندې در په در دي رزق نه موندی کېږي مولوي صاحب په خپله خېټه موړلی او په منبر ته چې وخېږي یا د مړ فرعون قصه او یا د جرنیل صفت مولوي صاحب نه مې خوښ وي او ما ته پته وه چې ته به دا مولای ما ته پته وه چې ته به دا مولای ولې چې ته ما څه موده مخکې کتلی وي عمرې له راغلی وې نو تا د دې ځګي نه چې واپس لاړې نو د مستو صفت دی کاو همارې خبرې ته ګورې بد مه ګورې پښتنو دې مولوي صاحب ته د پښتون وطن غم نه ښکاري ده ته جرنیل صفت ښکاري دې جرنیل چې د علمي قوه د جنګچان خلول دی مولوي صاحب چې ته داسې جنګ خطی دی او داسې فسادونه جوړ شوي دي او دا جنګ دقه جرنیلانو ساس کړی دی او اوس یې د خپلو ډالرو دپاره بیرته بندیز کوي خو په چل باندې نه پوهېږي چې څنګه یې بند کړو او دلته تا ته چې دلته لږه هوا میلاو شوې ته چې منبر ته وخېږې ته د دې خپل باندې امن تا څومره خلک اوري ته چې د مړ فرعون قصې کوې که نه تا څومره خلک پېژنې ستا څومره مینهوال دي ستا څومره کتونکي دي ته چې په دې خپل منبر باندې د امن خبره وکړې او د پښتون وطن خبره وکړې نو ولې ته به وشلېږې څه ته به برباد شي ته به غرق شي او تر مرګ نه یریږي ستا ایمان نشته نو یو سړی چې په خپله د مرګ نه یریږي دا به ما ته څنګه مسلې وکړي او ما ته ابه څنګه ما ته ازاد لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه د یو آزاد سوچ دپاره ویلی شو دا د غلامۍ نه د خلاصېدو دپاره دا د کفر د نظام د ختمولو دپاره دا کلمه جوړه شوې ده دا کلمه صرف دا کلمې مه وایئ دا تاسو د کلمې بدنامي کوئ دا تاسو مړه ځکه تاسو ته هر قسم خبرې وکړم نو په تاسو خو خره نو په خرو خبره اثر کوي بیا وایي په علم پسې خبرې وکړې دا علم دی علم ما ته د خدای او د رسول خبرې ولې نه کوي چې ما ته په منبر باندې ناست جرنیل ماله صفت کوي خدای هم تباه و برباد کا یا الله تعالی اخیره خاتمه نورم ذلیل او رسوا کله